د مولانا دره چې د سرخ ولسوالۍ په لویدیځ کې پرته ده، سمسور طبیعت، ښکلې هوا، د غره له څوکې پورته راتویدونکو اوبو شرشرې او ځانګړو ښکلاګانو یې د سیلانیانو پام ځان ته وراړولی دی. دلته راغلي سیلانیان له شته امنیته خوښ دي. وایي چې د دې درې زرغون طبیعت، ښکلو منظرو، پاکو او ښکلو شنو اوبو او بېلابېلو میوو یې زړه وړی دی. دوی له نورو سیلانیانو هم غواړي چې دې ښکلي او طبیعي درې ته دې د چکر لپاره راشي او له یادې سمسورې او اترورینې ساحې څخه دې خوند واخلي. دلته خو راغلي د چکر لپاره وخت مولانا صاحب په لوګر کې یو ډېر تاریخي او سیاحتي ځای ده. ډېرې ښې اوبه لري، ډېره ښه شنه منظره لري. نو دلته یې چکر لپاره راغلي او ډېر ښایسته ځای ده. ډېر ښایسته ځای ده، ډېر شینګیا لري او ډېر د میلاد ځای ده. ډېر خلک دلته راځي، د کابل نه، د ولایت د خپل ولایت نه دلته راځي. دا ډېر ښایسته ځای ده. بل پلو د سیمې اوسیدونکي او سیلانیان له اسلامي امارت او ملي سوداګرو څخه هیله لري چې دې تفریحي او لرغونې سیمې ته غځېدلې لویې لارې ته پاملرنه وکړي او دلته دې د سیلانیانو د استوګنې لپاره لا ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي. از قسمی که حال ما میبینیم سابق اینجا از ترس از اینکه روی جنگ بود و مشکلات ها بود و آمریکا چپ هم انداخت، هیچ کس خوش نداشت و نمیخواستن که بیاین با ولسوالی چرخ وایدره رو ببینن. حال به صدها باشنده لوگر، باشنده افغانستان از دیگه ولایت‌ها میاین اینجا به خاطر سیاحت، به خاطر میله. حتی بعضی ها شب سفری میکنن، بعضی ها روز از صبح تا شام میباشن، تفریح میکنن و لذت میبرن، دوباره پس میرن. هیچ کدام مشکل هم نیست، امنیت برقرار است. الحمدلله مردم خوش و خرم هستند. د یادونې وړ ده چې د هیواد د وتلي عارف او صوفي مولانا یعقوب سرخي مزار او زیارت هم دلته شتون لري چې ګڼ شمېر خلک دعا ته ورته راځي.